که چیرې ته وایې چې موسیقي د روح غذا ده او د رباب سره ته ډېره مینه لرې او ته دا وایې چې دا د پښتون کلچر دی، لعنت دې پر دا کلچر باندې وي. که چیرې ته وایې دا د روح غذا ده نو بیا د مور پلار قبر ته دې رباب غږوه، هلته موسیقي غږوه. هلته بیا مولا ته مه وایه چې بیا ته ما مور پلار ته دعاوې وکړه، دې دپاره د قرآن ختم وکړه، هلته بیا مه وایه دې مولا ته، هلته بیا ته موسیقي غږوه ورته. که چیرې ته دا وایې د ملاکان په یونیورسټۍ کې یو هلک چې د موسی په نامه باندې و، هغه یونیورسټۍ ته د یونیورسټۍ دا قانون دی چې دې ته به رباب نه راوړي. د رباب هلته وړی و، نو د رباب په وجه باندې د یونیورسټۍ څخه دوی خارج کړی. ډېر ښه کار یې کړی دی، نر کار یې کړی دی یونیورسټۍ والا، زه به دې ته سلام پیش کوم. په دې باندې پښتانه د پښتونخوا والا پښتانه اوس راپورته سوي دي او وایي چې رباب هغه د روح غذا ده، رباب د پښتون کلچر دی. ای د پښتونه ستا رباب چیرې ستا کلچر و؟ دا خو یو بېحیایي ده او ته وایې چې دا د روح غذا ده. الله قرآن کریم کې فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار اوسئ ستاسو د زړونو اطمینان خوشحالي ما صرف په خپل ذکر کې میاشتې ده، په قرآن کې میاشتې ده. د قرآن چې دی هغه د روح غذا ده، دغه موسیقي ده د شیطان د روح غذا ده. دا هیڅکله ستاسو د روح غذا نشي جوړېدلی. او بله خبره چې کوم څوک د رباب او موسیقي دې موزیک سره ډېر زیاته مینه لري، دې سره بیا دغه ډانس د ډمتوب چې دی دغه هم بیا دې سره لازم دی. او هغه څوک چې هغه په مسلمانانو کې بېحیایي خوروي، ډمتوب کې کوي، الله فرمایي قرآن کریم کې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هغه خلک چې هغه په مؤمنانو کې غواړي چې بېحیایي خوره کړي. الله وایي لهم عذاب في الدنيا والآخرة، د دوی دپاره په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم عذاب دی. موسیقي تا ته څه درکړي دي؟ تا ته کوم ځای در فتح کړی دی موسیقي؟ قرآن دا وایي واعدوا لهم ما استطعتم، د خپل وس مطابق تاسې هر وخت تیاری وکړئ د کفارو په مقابله کې، تاسې تیار اوسئ، تعلیمونه حاصل کړئ، په هر لار کې د کفارو چې دی هغه مخ ته ولاړ شئ، د کفارو څخه کامیابي حاصله کړئ، د کفارو مخالفت په هر لار کې وکړئ. لیکن نن پښتون پر رباب باندې لګیا دی چې رباب هغه ولې رباب ته په دومره په سپک نظر وکتل سو. ستا قرآن ته په سپک نظر خلک ګوري، ستا و اسلام ته په سپک نظر خلک ګوري، په هغه باندې نه خفه کېږي. لیکن د شیطان یو آله، د شیطان یو اوزار چې رباب دی، هغه که چیرې چا دې ته په سپک نظر وکتل او ته وایې چې ته به دې باندې ناراضه کېږې.